کولو جرأت نه ده کړی او ته پکې لا دومره تورزن پیدا شوې چې زما د زامنو په سترګو کې دې سترګې واچولې او د هغوی خلاف دې پولیس ته بیان ورکړلو. فکر وکئ چې یو بېوزله مزدور چې نه یې تعلیم لاره، نه هنر او نه کومه وسیله، څنګه د پښتو سینما تر ټولو ویرونکی ویلن شو. داسې ویلن چې یوازې د هغه غږ به د سینما په حالونو کې د خلکو زړونه لړزول. دا د هغه هنرمند کیسه ده چې د افغانستان له یو غریب کلي څخه تر پښتو سینما پورې ورسید، خو د ژوند په وروستیو کې نه ستاینه وشوه او نه یې د هنر حق ادا شو. راځئ د پښتو سینما د لازوال ویلن نادر خان له درد، محنت او شهرت نه ډک هنري سفر ته یو نظر وکړو. د پښتو سینما په تاریخ کې ګڼ ستوري راوځلېدل، خو ډېر لږ داسې هنرمندان پیدا شول چې یوازې د خپلې څېرې، غږ او انداز له امله د خلکو په ذهنونو کې تل پاتې شو. نادر خان هم د همدغو نادره شخصیتونو له ډلې و. هغه د ګاونډي هیواد افغانستان د لوګر ولایت د ابراهیم خیلو په یو وروسته پاتې کلي کې د شاوخوا کال 1963 په مهال د ولایت خان په کور کې وزیږید. د مستندو معلوماتو تر مخه د بېوزلۍ ژوند هغه دې ته اړ که چې لا په ماشومتوب کې سکول ته مخه نه کړي او د مزدورۍ سختې ورځې پیل کړي. لومړی په پولي عالم کې د لاسونو او خپو مزدوري وکړه، بیا د ننګرهار جلال آباد ته لاړ او هلته یې هم د خوارۍ ژوند ته دوام ورکړ. دا هغه وخت چې د جلال آباد او پېښور ترمنځ سوداګریز تګ راتګ آزاد و. نادر خان هم د ښه راتلونکي په هیله پېښور ته راغی. دلته یې بیا هم د مزدورۍ ژوند پیل که، خو د سختو هڅو په برکت یې دومره وس پیدا که چې د سړک په غاړه یوه وړوکي ریړه واخیسته او کاروبار یې پیل که. همدغه پېښور د هغه د ژوند د بدلون ښار شو. همدلته د پښتو فلمونو مینه ورسره پیدا شوه. هر ځل به چې فرصت وموند سینما ته به ننوت او د پښتو فلمونو نړۍ به په حیرانتیا کتله. دا هغه وخت چې پښتو سینما د خپل عروج په زمانه کې وه. د اخترونو او ځانګړو ورځو په مهال به د سینما هالونه له خلکو ډک او هر نوی فلم به د خلکو لپاره لویه تفریح ګڼل کېده. همدغه شوق نادر خان د هغه وخت له مشهور فلمساز او هدایتکار صابر وسیم سره آشنا کړ. صابر وسیم د هغه د مینې او جذبې قدر وکړ او لاهور ته یې د راتلو بلنه ورکړه. نادر خان لاهور ته لاړ، خو د فلم ستوری نه و. د سفر پیل د اسسټنټ په توګه وکړ. په لومړیو ورځو کې به یې د فلمي ستورو خدمت کاوه، د شوټینګ سامان به یې برابرولو او د پروډکشن هر ډول کارونه به یې ترسره کول. ورو ورو یې د خپلې رښتینې خوارۍ په مټ د صابر وسیم په ټیم کې داسې ځای پیدا کړ چې د پروډکشن منیجر په توګه یې نوم د فلمونو په سرلیکونو کې ښکاره شو. خو د هغه ارمان یوازې دومره نه و. هغه غوښتل چې خپله څېره هم په لوی سکرین وویني. انتظار خو به د نن شپې د راتلو کوم ډي اس پي صاحب، څوک چې د خپلو سړو د وجلو دپاره ستا والات ته رسېدی شي. له اوږدې مبارزې وروسته د اتیایمې لسیزې په پیل کې هغه ته په ځینې فلمونو کې د مختصر رولونو چانس ورکړل شو. خو ستونزه دا وه چې ډیرو فلمونو جوړونکو به ویل چې د نادر خان لهجه خالصه افغانۍ ده او حال دا دی چې د بازار غوښتنه پېښورۍ لهجه وه. خو نادر خان هیڅکله ماتې ونه منله. هغه صبر وکړ، خپل هنر یې لا پیاوړی کړ او بالاخره یې د سایډ ویلن رولونه ترلاسه کړل. همدغه ځای د هغه د قسمت دروازه خلاصه شو. رک خو به شم کاکاجي،
ځان سره ډېر خلک به ورکوم ولې چې زه د اور نه پیدا هغه شیطان یم چې ځان سره هر څه به وسوځوم. د هغه باروبه څېره، جګ قد، شډل بډل پښتني بڼه، دروند او ګرجدار غږ او د ډایلاګ ویلو ځانګړي انداز د خلکو پام ځان ته واړاوه. ورو ورو داسې وخت راغی چې د پښتو سینما هر فلم د نادر خان په څېر ویلن ته اړتیا لرله. هغه له نعمت سرحدي سره په لسګونو فلمونو کې د دویم ویلن په توګه راڅرګند شو او د نعمت سرحدي له دورې وروسته تقریبا یوازینی داسې ویلن و چې د پښتنو زړونه یې ګټلي وو. په ځانګړي ډول په پېښور کې میشت افغان کډوالو به د هغه فلمونه په ډېر شوق کتل، ځکه د هغه خبرې، لهجه او شخصیت ورته د خپل وطن بوی ورکاوه. نادر خان نږدې 40 کاله د پښتو سینما برخه پاتې شو. د یوې محتاطې شمېرې له مخې هغه په شاوخوا 1.5 پښتو فلمونو کې د ویلن او سایډ ویلن کردارونه ترسره کړل. خونړی، شیشناک، قبضه، په سړک جنگ دی، د زخمونو حساب، لوګي او لمبې، بغاوت او خاندانی بدماش د هغه له مشهورو فلمونو څخه دي. هغه له کلاسیک نسل نه راواخله تر نوې دورې د پښتو سینما له ډېرو سترو ستورو سره کار وکړ او هر ځلې خپل ځانګړی رنګ پرېښود او د فلم هر رول ته د ژوند رنګ ورکړ. خو د ژوند تر ټولو سخت رول لا پاتې و. په 2007 کال کې هغه احساس کړه چې روغتیا یې ورځ تر بلې خرابېږي. کله چې ډاکټرانو معاینه وکړه نو معلومه شوه چې د سرطان غوندې په یو لاعلاجه رنځ اخته دی. دغه خبر د هغه لپاره د ژوند تر ټولو دردونکې صحنه وه. له همدې وروسته یې د فلمي نړۍ څخه ځان لرې کړ او ډېر زر خپل پلرني وطن افغانستان ته ستون شو. د 2008 کال د جولای په 4 نیټه د پښتو سینما دغه باروبه ویلن د تل لپاره له دې نړۍ سترګې پټې کړې او د خپل کلي په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د افسوس خبره دا ده چې داسې ستر هنرمند نه د حکومت لخوا وستایل شو او نه د هنر په اندازه قدر وشو. نادر خان یوازې نه و، د پښتو سینما په تاریخ کې داسې ډیر بېنومه ستوري تیر شوي چې د خلکو زړونه یې وګټل، خو د وخت دوړو نومونه پټ کړل. خو د نادر خان نوم به هیڅکله ورک نشي تر څو چې د پښتو سینما تاریخ ژوندی وي. د هغه دروند غږ، باروبه څهره او نه هیریدونکي د ویلن کردارونه به د مینوالو په ذهنونو او د تاریخ په پاڼو کې د تل لپاره ژوندي پاتې وي. ځکه ځینې هنرمندان یوازې فلمونه نه جوړوي بلکې تاریخ جوړوي.